تصور وکړئ چې په دنیا کې د هر انسان سره داسې انوکه شکتي راشي چې هغه د هغې نه څه غواړي هغه ته یې کولی شي، یعنې ټلیپیتي په جادويي طریقې سره کار کول. هاني د بویشیا ده، یعنې په دنیا کې د جنګ کول چې دی دا یو عامه خبره وي، او د دې پورې چې دنیا کې چې څومره ممالک دي هغه په یو بل باندې اټمي میزایلونه هم پرېږدي. په دې کې چې کم خلک ختم شي هغه ختم شي، خو په دې کې داسې یومن پیدا شي چې د هغوی پاور یې ورته میلاو شوی د دې د وجې توره دې نه غلطه پیدا شوې ده چې غلاګانې سټارټ کړي. حکومت ډېر تنګ شي د دوی دپاره یو ښایسته خطرناک جیل جوړ کړي. بیا بل طرف ته موږ ته یو پارک وښیي چې په هغه کې دغه یومن وي، دوی یو انسان راټینګ کړی او هغه وښیي. په دې کې د جیک په نوم یو کس راشي، هغه په دې یومن باندې ډزې شروع کړي، خو د دې د دې ډزو په ده څه پروا نه وي. جیک کهاني دا چې د ښځه او ماشوم یې هغه د یومن وژلی چې هم سوپر هیروګانې دی هغه وژني. ده د اوسه پورې 40 وژلي، د دې صرف د ده دښمن وي چې کم غلط کارونه کوي دی هغه وژني. د دې د وجې چې دې پارک ته په دې سوپر هیرو باندې هم خټټ باري پریوځي، او دا ټول په دغه ځای کې مړه کې په لږ ساعت کې پولیسان راشي. په پولیسان د ګیر کې دا اصل مقصد هم دغه کوي چې دی هغه وی آی پي جیل ته لاړ شي چې په هغې کې کوم غلط کسان دي چې زه هغې خاتمه وکړمه، او د ده سامنے د یو داسې کس سره وشي چې هغه د ده ورور وژلی وي، او دی وایي چې اوس خو د بدلې اخیستو ټایم راشي. د دې کې د جیل کې د سره یو داسې بل کس هم راشي چې هغه د خلکو تکلیف هغه ته محسوس کیږي، یعنې چې په چا څه تکلیف وي یا څه درد وي هغه درته محسوس کیږي. د دې د وجې دی غریب بې ګناه پساو کړی په یو کار د نه کړی، خو په هغه کې دی راګیر کړی. طرف ته د دې جیل چې کوم وارډن وي هغه ډېر زیات خطرناک وي. د هغې مین ریزن دا وي چې ده کله نه اورېدلی چې زه ریټایر کېږم، دی وایي چې خپل د ریټایرمنټ نه مخکې زه مال دولت د خلکو نه واخلم، یعنې ډېر قیدیانو سره سلا کوي. په دې کې یو ډېر خطرناک بروس په نوم یو قیدي وي چې د ده سره دا خاصیت وي چې دی د خلکو سره خپل دماغ چینج کولی شي، نه یعنې د یو انسان دماغ ته دی ځان اړوي. دې د وجې ده باندې چې کومه سزا دا د عمر قید سزا یې. ده ته دا وارډن وایي چې ته خپل ټول دولت ماله راکړه چې زما نه بعد کوم وارډن راشي هغه به په تا باندې سختي نه کوي او ستا دپاره به نرمي شي، او ته خو هسې عمر بر قید دی، ته په پیسو باندې څه کوې. بیا جیک ده ته وارډن ته صفا انکار وکړي چې زه تاله خپل دولت نشم درکولی. د هغې مین ریزن دا وي چې رده په ذهن کې دا وي چې زه به د جیل نه تښتمه او دا دولت به زما په خپله په کار راځي. قیدیان یو ګروڼ ته راوباسي. دا جین چې دی په جیک په ده باندې ورشي، ولې چې دی جین د جیک ورور وژلی وي او دی راغه نه خپله د ورور بدله اخیستو دپاره راغلی. د دې د وجې دی رده سره په فایټ ورغلی، یو بل خصم وټاکئ، خو په دې کې دا سکیورټي ګارډ چې وي دوی تماشه کوي. په اخر سکیورټي ګارډ مخکې راشي او دا جین بوځي اسپتال ته. په دې کې د اسپتال کې یو ډاکټر وښیي، هغه ته بروس چیکینګ له راشي، یعنې د ده د دماغو علاج کولو دپاره. خو په دې کې هغه جیک هم راشي. جیک چې وګوري چې دا ډېر خطرناک قاتل راته ښکاري، د دې د وجې دا جیک وایي چې زه راشه دا بروس مړ کړم. دی پهله دا ډاکټره د مرۍ نه ونیسي او دا بېهوشه کړي، او د دې نه بعد چې دی څنګه په دې جیک باندې حمله کوي، د ده سره چې په دې بل کې یو قیدي راغلی هغه د جیک مدد وکړي. په دې کې دا کارډ راشي او دا جیک ونیسي. دا بروس د ده نه ډېر زیات خوشحاله شي. د دې د وجې په جیل کې د بروس چې څومره کسان وي هغه د دې هلک ډېر زیات خیال ساتي. په ده سره په ډیپاته ګورډن په نوم باندې یو قیدي کیني. هغه درته ووایي چې زه په دې جیل کې د ټولو نه زوړ قیدي یم او ما څو پیره کوشش وکړو د دې جیل نه په ضمانت وتلو، خو ما ته ضمانت نه میراویږي. دې پیرله ما بیا عرضي اچوله او زما امید دی یقین دی چې دې پیرله به ما ته ضمانت باندې میلاو شي او زه به د جیل نه وځم، خو یو ځل د ضمانت بیا کینسل شي. دی ډېر سخت پریشانه وي او ناز وي کتاب پړاوی. د بروس وکړه چې دی د جیل نه د تښتېدو په چکر کې ځان له پلان جوړوي چې زه د جیل نه وځم. د ده سره په دې جیل کې ډېر زیات ملګري. هغې یو هلک له چابي ورکړي چې هغه د خپل چې کومه بیړۍ وي هغه کولاو کړي او دی پر ټیبل ته وخېږي او ټوله بجلي راښکي، یعنې چې بجلي بنده شي د کسانو ته چې کوم ګیجټ لګېدلی د دوی په طاقت واپس بیال شي. او دا د بروس پلان او هغه دا هلک خپل ملګری کړی، یعنې چې ټول قیدیان په جنګ باندې ورشي نو دا به زموږ د تښتېدو لپاره ډېره بهتره وي. خو دا وارډن زر جنریټر چالو کړي د هغې د وجې دا ټول قیدیان واپس په کنټرول کې راشي. او ته ته پته ولګي وارډن ته چې دا ټول کار د بروس دی، ولې چې د بروس نه علاوه څوک داسې بل څوک نه و چې هغه دا چل کړی وی. هغه د دې ټولو دماغ کنټرول کړي. بل طرف ته موږ ته ګارډن وښیي، دې ته پته ولګي چې زه د جیل نه تښتېدی شم او نه د ما په پیرول باندې پرېږدي. ډېر زیات پریشانه وي. په دې کې یو ګارډ ښځه وکړه چې هغه راشي او د ده په دې مخ باندې سوک ورکړي او دی بېهوشه شي. اصل کې د ده د مرګ حکم شوی چې دی ووژنه، او دا پولیسه دی په هغه پورې وایي چې څو پورې دی
مړ نه وي. بل طرف ته وارډن سوچ وکړي چې راشه د جیک سره د ده سره یو ملګری دی چې هغه ډېر نزدیکیا پړاو دی. دی د ده نه معلوماتو کې خو دا الګ ورته ووایي چې ما ته د دې په باره کې هېڅ جانکاري هم نشته. دې نه بعد وارډن په جیک پسې پخپله راشي. دا وارډن چې دی دا په بروس پسې راشي او بروس ته ووایي چې ما ته پته راته دی په جیل کې چې دا کم جنګ جګړې وشوې د دې شاته دوی تا د دې ټولو دماغ کنټرول کړو. ستا دپاره یو افر دی که چېرې تا ما له خپل دولت رانه کړو نو زه به تا په کالاګار کې ور واچوم او مړ به دې کړم. جیک ډېر په اسانۍ د ده ته افر ومني او ده ته ووایي چې ټیک ده زه تا له خپل دولت راکوم. دې کې د جیل چې کوم معامله وي هغو چې کوم تارونه خراب شوي وي هغه ټول تارونه سم کړي. د هغې نه بعد موږ ته وارډن وښیي چې دی چیس بورډ کوي. بل طرف ته د بروس له خپل لیپټاپ ورکړی چې ما ته ټولې پیسې را ټرانسفر کړه او دی په دې باندې یو داسې وایرس تیار کړي چې هغه په دې جیل کې ور واچوي او د هغې په ذریعه بیا د دې ځای نه وتښتي. بل طرف ته جیک په خپل شکل باندې کروس جوړ کړی وي یعنې چې دا جیم سا وایي. موږ ته هغه ورځ راشي چې په کومه ورځ باندې د وارډن ډېر انتظار کوو. د وارډن په جیل کې اخرنۍ ورځ وي یعنې دی به نن د دې جیل نه لیډر کېږي او دی راشي په بروس پسې. بروس له خپل ټیبلیټ واپس ورکړي چې ته پیسې ټولې زما اکاونټ ته راسینډ کړه. بروس خپل سافټویر چې کوم تیار کړی هغه دی اپلوډ کړي او د سافټویر اپلوډ کېدو سره دا کوم چې سوپرمین هیروګان وي د دوی د اتکړیانې دا کولاو شي په خپله. دې د وجې دوی په دې جیل کې واپس خپل اصلي روپونو کې راشي او په جیل کې دوباره نه جنګ جګړې اسټارټ شي. د دې د وجې دا ټول یو بل خصم وچکوي خو د الګ چې کمی دی یو طرف ته راپټ شي. ده ته د پیله نه بروس ویلي چې ته به ځان سیټ ټکې او موږ به داسې په دې جیل کې زه جنګ جوړو. ده ته په دې سر باندې ډېر زیات درد وي ولې چې دی دا تکلیفونه شخصي چې کموي هغه دی برداشت کولی نه شي. دا ډاکټر ته له تسلي ورکړي چې ته کنټرول کوه دی خپله شکتي نشي کنټرول کولی. بل طرف ته په دې جیل کې د هر یو چې وي بې کابو شوی وارډن دې ټولو ته ووایي چې دا ګېټ کولاو کړه چې زه به الوځم خو په دې کې دا ګېټ په ده پسې ښه لاک شي. اصل کې دې وارډن ته دا پته نه وي چې بروس چې کوم دی زما په ذریعه به د دې جیل نه تښتي او د دې لیپټاپ د وجې به هغه پوره د جیل سیسټم انلاک کړلی. وارډن هغه لیډیز ته پوه وکړي چې ته دا بجلي په څه طریقې سره بحال کړه. دو کسان ولیدي چې جنریټر بجلي بحال کوي د هغې د وجې به د دې کسانو د پتکړیانې دوباره نه د دوی دا پاور به ختم شي. په دې کې یو کس راشي په جنریټر پسې خو هغه کې د بروس ملګری راغلی د پیله نه او دی په دغه ګارډ باندې راکېږي او دا ګارډ ښه سپورټ کوي ولې چې دا جنریټر ان نشي. د دې د وجې دا د بروس ډېر خاص کس وي. دې کې دا سپایي یو پیپ مات کوي چې هغې نه ډېر عجیبه غونته ګیس راوځي او دا قیدي چې کوم وي دی په دغه ځای کې مړ شي. بل طرف ته وارډن دی بروس ته وویل چې ته پیسې زما اکاونټ ته زر را ټرانسفر کړه. دی ولا چې دا پیسې اکاونټ ته ټرانسفر کړي په دې کې دا وارډن چې کوم دی ډېر زیات خوشحاله شي. خو اصل کې د بروس سره دا طاقت وي چې دی د دې وارډن سره خپل دماغ بدل کړي. ده ته پته وه چې زه خپل جسم سره غبار نشم وتی خو د دې وارډن سره خپل دماغ چینج کړم نو د دې په ذریعه د وارډن په ذریعه به زه د جیل نه به روزم. دې د وجې دی ده دا ټولې پیسې ټرانسفر کړي. اصل کې وارډن ته پته نه وي چې ده زما نه د بلي بکره جوړ کړو. وارډن خو ډېر زیات خوشحالېږي چې زه به اوس د دنیا مال دولت ما سره راغی. خو اصل کې د بروس چې کومې دی د دې وارډن سره خپل دماغ چینج کړي ته چې څو پته لګي دی ولا یو څوک ورکړي او دی د بروس بېهوشه کړي. اصل کې د بروس چې خپل دماغ وي هغه د وارډن سره چینج کړي. په دې کې د جنریټر هم چالو شي او دا ټول کسان واپس شانت شي یعنې د ده پاور ختم شي. په دې کې د بروس راوځي د وارډن په دماغو کې او دا وارډن سره خپل دماغ چینج کړي. د دې د وجې دا بروس په کالاګار کې واچي او دی جیل نه بار راوځي. دی ځان سره خپل هغه دوه چې کوم خاص ملګري وي هغه هم د جیل نه بار را وباسي یعنې د دوی هم د جیک خاص ملګري وو. په دې کې موږ ته د جیک اصلي شکل وښیي. هغه د وارډن په روپ کې د جیل نه هم بار ووتو او دولت ورسره